ګرانو نازولو ماشومانو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ راغلي وئ چې خپل درس ته غوږ ونیسئ. درس به بیا څنګه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. ګرانو خوږو ماشومانو د تاسو د نن ورځې درس د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درس دی. حضرت محمد د موږ او تاسو ګران پیغمبر دی. موږ او تاسو اول په څه شي ایمان لرو؟ د خدای په یگانگی یا خدای جل شانه ایمان لرو، بیا په پیغمبر د موږ او تاسو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. دغه منظره کې تاسو وګورئ، دلته په مکه کې د عربستان سعودي په هیواد کې د مکې په ښار کې د شپې داسې و لکه چې ستوري ووري د اسمانه. دومره یو ښایسته رڼا شپه وه او ټول خلک ورته حیران وو. په دغه مبارکه شپه کې د موږ تاسو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو. ټولو خلک دعاګانې کړې او ټول خلک حیران پاتې وو، مشران ماشومان ټول حیران پاتې وو چې دا څه رقم ښایسته شپه ده. او دا هماغه شپه وه چې موږ تاسو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مکه کې دنیا ته سترګې وغړولې او پیدا شو. بیا یې په ماشومتوب کې خپل مور پلار د لاسه ورکړل او بابا یې عبدالمطلب دی ستر کړ. د حضرت محمد د پلار نوم عبدالله او د مور نوم یې آمنه و. حضرت محمد د ماشومانو سره ډیره مینه درلوده، ډیر یې نازول او په ډیره مهربانۍ ورسره رویه کوله. او په ماشومانو هم حضرت محمد د موږ تاسو پیغمبر ډیر ګران و. حضرت محمد په غریبانو، هغه خلک چې پیسې نه درلودې، ډوډۍ نه درلوده او زاړه کالي په ځان کې وو، ډیره مهرباني کوله، ډیر کومک یې کوه او خلک یې دې ته تشویقول چې یو د بل سره مرسته وکړي. دلته وګورئ، دغه دوې ښځې وینئ، یوې بلې ته مرسته کړې، دوی بلې ته یې کوم د خوراک شی ورکړي. او دلته دا بیچارهګان ګورئ، دوی غریب دي، ډوډۍ نه لري، کالي یې سروي دي. نو د موږ تاسو پیغمبر موږ ته وایي چې هر وخت موږ د غریبانو سره، اړو انسانانو سره مرسته وکړو. حضرت محمد هیڅ کله دروغ نه ویل او ډیر امانتکاره و. نو اوس تاسو ووایاست چې حضرت محمد در باندې ګران دی؟ هو، ډیر ګران دی. محمد رسول الله د موږ پیغمبر دی. آفرین، شاباس. محمد د الله رسول دی او د موږ تاسو پیغمبر دی. نو مو درس ختم شو، وخت مو پوره شو. د خدای په امان.